ګرانو هیوادوالو سلامونه او احترامات مې ومنئ. نن د پنجشنبې ورځ 28 مارچ کال 2015 د روژې مبارکې د 28 او د لیلة القدر د ورځ سره مصادفه ده. ستاسو په خدمت کې حاضر یم. د جهادي خبرونو ترڅنګ د دوستانو پوښتنې، همدارنګه نړیوال مسایل، د افغانستان کې دننه د پرمختیا پروژو په حق او د همدارنګه د بعض دوستانو هغه نمونه چې د دوی د خوانه ماته د نیک نیتی او د دعا پیغامونه راغلي او زمين کې پښتني هم دې دوستانو کړی دي. د اول ټول مخکې د کورم محاصره تاسو معلومه ده چې یو سمودي رئیس را روانه ده او حکومت بهانه ده چې دلته مذهبي او قومي جګړه ده او د زمکو په سر جګړه ده، نو د لپاره دوی د کورم محاصره کړی ده او په دې باندې ټول لارې بندي کړې دي لپاره دی چې دوی دا ادا کوي. د کورم د خلکو او د چاپیریال د خلکو دا خبره ده چې نه دا یو بهانه ده د پاکستان د پوز او دی په دې رقم سره اتنیک کلینزینګ کوي، یعنی د دې سیمې خلک پاکي وجنی او د سیمې خپل په ولکه کې نیسي او دلته د قومي ژبنیز یا د مذهبي کم توپیر موجود نه لري او دا خبره چې دا یو بهانه ده او د څومره زر وشي دغه کنټرول باید ختم کړل شي او د سیمه باید آزاد کړل شي. دغه محاصره چې دوی کړې ده د بهانې نه علاوه بل کوم څه نه دي. همدارنګه د آزاد رسنیو ویل شوی دی چې په یو امنیتي پوسټ باندې برید شوی دی، 10 پاکستانی پوځیان پکې وژل شوی دي. همدارنګه د شپږشتم د مارچ باجوړ ولایت لوی ماموند ولسوالۍ باندې د اماناتي په سیمه کې د پوځ یو مخبر سعد خان وژل شوی دی او دا د مجاهدینو د نخلاندې ولپاره دی چې د پسو عملیاتو کې چې پوځیانو کړي پاغي کې د راغلي دی او د سیمې خلک ورته خودلې د سیمې خلک د په اشارو سره نیول شي وژل شي، نو فلهذا دا هدف او د وواجه. په 28 د مارچ باجوړ ولایت ریاست ولسوالۍ تنګي تانکي خطا د خزاني موړ په ساحه کې د اسچو په موټر باندې بمی چاودنه شوی ده چې سچو نوم هم راشد خان دی او د په د موټر په چاودنه کې یو پولیس افسر وژل شوی دی. همدارنګه په 28 د مارچ د کورمي ولایت ډوګر ولسوالۍ درکې سیمه کې د دراسکوف په برید کې یو پوځي عسكر وژل شوی دی او یو بل ژوبل کړل شوی دی. په 28 د مارچ نن سهار خیبر ولایت باړې ولسوالۍ تیرا برقم برخیلو کې د خواجلی په سیمه کې د دراسکو په دوه مختلفو جلا بریدونو کې دوه پوځي عسكر وژل شوی دي او په زمين کې دا خبره هم شوی ده چې دلته پوځیان د خلکو د کورونو نه د سنگر کار اخلي او د خلکو د سیمې خلک د روجې په دې میاش کې په سخت پستونځ کې دي ځکه د خپل کور نه وته شي او نه بیرته ورننه وته شي د دې کورونو سنگر جوړ شوی دی. همدارنګه د بلوچستان په کیچ سیمه کې بلوچ وسلوالو د معدنیاتو د انتقال یعنی د لوکت په گاډو باندې حمله کړې ده، هغه سوځولې دي او ټولې ورته ویجاړ کړې دي. همدارنګه په کویټه بلوچستان کې د چاودنې خبر را رسیدلې دي چې 19 کسان پکې زخمیان او وژل شوي دي. دا و د جهادي سپو خبرونه. اوس راځم د ستاسو پښتنو ته. رومیت راوین 8719 یعنی 8019 نمبر د دغه نوم دی. د ورور دا کړی د چې آیا دا امکان لري چې د پاکستان په پوز کې داسې سرتیری وسی چې هغه د پاکستان د پوز خبرونه د دغه تم او پلانونه مجاهدینو ته خبر ورکړي او دغه په اساس باندې دلته جنگیالي خپل هغه پلانونه جوړي. د لوی سطح باندې په مرکزی اردو کې دغه ادعا کول به مشکله وسی، اما په صحوی اردو کې کله چې پوز التئی بالکل د دې ترمن دلته دغه یو د کې یتمن په سله کې یو کس داسي چې هغه د خواخوږي د سیمې سره لري، بل خصوص چې هغه پوزیان چې کله ګوري چې مشران په سیمه کې ظلم کوي، بربریت کوي او خلک وژني، په هغه صورت کې دلته یو د همدردی پیدا کیږي او هغه د سیمې د خلکو سره مرسته کوي، خبر ورکوي او مجاهدینو کې اتمن اړیکي. خدا په ډیره لوی پیمانو په ځای نه تاسو معلومه ده چې پوځي باندې دا شی ثابت شي نو اعدام کیږي. خو د پاکستان د پوز نه داسې ډیر پوځیان وو چې هغه پس لاغینه چې واقعیت شوی دی راوتی دي
او د پوز نه لري شوي دي او دا رازري کړي. خو دننه هم کسان موجودي په لویه پیمانه، په جګه پیمانه نه، په ټیټه پیمانه کې. کله د فرزند د اسلام آباد په سطح باندې نشي کېدلی، د کور کمانډرانو په سطح باندې نشي کېدلی. دا دغه پوځیان چې په سیمو ته استول کېږي، لکه وزیرستان ته، وزیرستان شمالي ته، جنوبي ته، بلوچستان ته، په دې سیمو کې بیا چې د سیمو خلک لپاره د راهنمایي د لارښوونې لپاره التي دی بیا د خپل د کلي د خلکو سره لپاره د مرسته کوي چې هغې ته دا معلومه شي دا جابران دي او ظالمان دي. او دا یو مروجه سیستم دی په ټول دغې کې چې په افغانستان کې کله کمونستان راغلي، امریکایان راغلي دي، داسې مرستې شوي دي او د هغې په مرستو په اساس باندې دښمن مات کړلی شوی دی. سدیس عزیزي ورور 4018 نمبر باندې دی وایي چې که امریکا خپل سفارت په افغانستان کې په حساب پرانیزي او د هدف د چین او د ایران کنټرول، آیا دا زموږ د اړیکې به د دې دوه کشو ملکونو سره متضرر نه کړي؟ قدرمن وروره، دا یو نارمل نورم دی. دا سفارتونه چې په ملکونو کې جوړیږي دا په همدغه هدف سره جوړیږي چې دا په هغه مملکت کې د خپل د منافعو لپاره کار کوي، د نورو د منافعو مخنیوی کوي، خو هغه په دومره علني توګه باندې نه کوي چې هغه ستونزه جوړه کړي. یعنې که امریکایان دلته د اشغال په وخت کې جدایي، کله چې امریکایان دلته اشغال او افغانستان هغوی خپل کنټرول لاس کې نو هیڅوک یې نه پرېښودل، نظام د هغوی و. اما کله چې نظام اشغال نه وي او آزاد نظامي، هلته بیا سفارتونه خفیه کار کوي، ښکاره کار نه کوي، ښکاره پالیسي د مملکت او د نظام مخکې وړي. نو امریکا که هر کار کوي ښکاره به یې نه کوي، په خفیه ته او دا معموله ده. امریکا به د هغې په خلاف کار کوي، چین به دغه په خلاف کار کوي، روس به د دواړو په خلاف کار کوي او امریکا به د دواړو. دا لوبه روانه به هر مملکت کې په دغه اروپا کې سفارتونه چې دي دغه مملکت کې د بل نور مملکتونو مسایل هم څاري او دغه کېږي او هغه راپور ورکوي خپل مملکت ته. نو دا یو معمولا دغه دی، په دې کې کم ستونزه نشته دی، مګر همدا چې په علني توګه باندې یو سیاسي دریځ ونیول شي د افغانستان نه چې هغه د افغانستان د حکومت دریځ نه، بیا دغه ستونزه هم جوړوي، د هغې مخالفت به اسلامي امارت ضرور کوي. همداسې محمد ظریف نیازي ورور ویلی دي که د باچا خان عدم تشدد مبارزې لاره او فرمول چې د جابر او ظالم استبلشمنت ادارې په مقابل کې مثبت اثر نه لري، نو اوس وخت د تشدد او د ګرمې مبارزې دی او خلک باید د خپلواکۍ لپاره دا لاره دا کړي. کاملا وروره په دې باندې ما یو برنامه هم کړې وه او ما هغې کې کاملا دا خبرې ما کړې وي چې د پی ټی ایم چې دا کومه مبارزه ده، دا کوم نه ما د تاریخي رژیم تاسو ته ویلې، فکر کوم کوم ورور ما نه دا پوښتنه کړې وه چې د عدم تشدد تاریخ څه شی دی، چې ما بیا د 1913 نه د مهاتما ګاندي چې 1930 کې د هغې کوم یو سول نافرمانۍ شروع کړې وه، د عدم تشدد پالیسي د هغه وخت نه شروع شوې وه، بیا پس د هغې نه خان عبدالغفار خان هم اخیستې وه او ځکه بیا هغه د سرحد د ګاندي باندې هم مشهور و. نو د دغه چې دی دا فعلا کار نه ورکوي، په هندوستان کې هم کار نه دی کړی د عدم تشدد پالیسي، ځکه چې دښمن په دې مطمئن چې دا اصلي ته لاس نه وایي. که د پنجاب اردو چې دغه د پی ټی ایم نه هېڅکله نه یېرېږي، اما هغه د ټي ټي پي نه یېرېږي او کوم بدلون هم چې راځي هغه د ټي ټي پي د وجې نه راځي، د پی ټی ایم د وجې نه به نه راځي. پی ټی ایم به همدغسې کله په سرو ننوځي او کله به راوځي، کله به ننوځي او کله به راوځي. دا نتیجه نه ورکوي تر څو چې دوی دې طرف ته را نشي او قوم ته دا ونه وایي چې اوس وخت دی، ځکه دوی مشران وژل کېږي او دوی صرف فاتحې کوي. دا ضعیفه لاره ده. همدارنګه ملنګ تورخیل ورور یا معاذالله ورور ویلي چې که بلوچستان ازادیږي د پښتنو سیمې به د خپل جغرافي برخه وګرځوي، آیا پلان ورته شته او وروسته له ازادۍ نه که دوی موږ ته سردرد جوړ نه کړي، آیا بلوچستان به ټول زموږ د خاورې حصه نه وسي؟ وروره زه فکر دې باندې ما کاملا بار خبرې کړې دي. څومره چې ماته معلومات یو خو د بلوچو فیصدي په بلوچستان کې دومره نه ده، نوم بلوچستان دی د سیمې، خو فیصدي د پښتنو هلته زیاته ده او بلوچ فیصدي دومره نه ده او خپله د بلوچستان نفوس دومره زیات نه دی. هغې کې که 80% پښتانۍ او 15% بلوچي، نو بلوچو همیش په دغه کې دا کړی دی که چېرته تاریخي قراردادونو ته ملاړ شي، هلته دوی دا تعهد سپارلی دی چې دوی به د دغې سره د افغانستان سره خپل اړیکې ساتي. او بل دا دی چې
بل دا چې د ګوادر بندر چې دی دا به افغانستان باغې ته لاره لري. د معنا دا ده چې دوی د افغانستان سره په دې بابت کې دغه لري او زه فکر کوم چې کله پښتانه د افغانستان سره ځي او پښتانه د پښتونخوا او د بلوچستان سره یو ځای شي لویه فیصدي جوړي نو په دې اساس باندې بلوچستان هم ځان ته یوازې نه ځي د دې خواته ځي. مونږ ته کوم سردرد نه جوړیږي او ان شاء الله مشکل هم نشته. او که څومره مشرانو کلیپونه اساس د پښتانو د کوزي پښتونخوا واوري او یا د بلوچو هغه دا خبره کوي چې د افغانستان سره ځي. اوس تازه په دې ورځو کې محمود خان اسکزي او خبره کړې ده چې د آزاد بلوچستان خبره کړې ده خو د پښتونو د سیمې د لوی پښتونستان خبره په حساب ده کړې ده چې هغه په دې وخت کې یو د आवाज چتول خدای ځکه چې د سیاسيونو مواز جی کی مبارزه خو روانه ده مګر چون د مبارزینو لاس کې قدرت دی دا نه سیاسيونو دا کار کړی دی کدا ازادي راځي او نه به د پی ټی ام نه به د ازادي راځي کدا ازادي راځي دا به د جګړې د لارې نه راځي د ټي ټي پی د وسلواله او د بی ال د بلوچستان لیبریشن د وسلې د وجنه به راځي او تصمیم به بی ال او ټي ټي پی یو ځای نیسي او د دوه پروګرام کې د افغانستان شمولیت بالکل شته دی د بابت نه تشویش مکوي. په نړیوالو خبرونو کې نتنیاهو ویلي دی حضرت غواړم نتنیاهو د اسرائیل صدر اعظم ویلي که زندانیان خوشی نکړل شي دی به غزه ټول خپل کنټرول کې ونیسي د یعنی فلسطینیان به ختم کی او خپل دغه به آزاد کی. د حماس ډلې جواب کې ورته ویلي دي چې کچېته تا د کارت نیت وکي نو موږ به ټول د زندانیان ووجنو او یو باندې کوي د جنازې به درته ولېګو. په همدارنګه د غزې په تړنګ باندې بیا د اسرائیل حمله دوام لري. 15 فلسطینیان شهیدان شوي دي او په لسګونو نور ټاپیان دي. همدارنګه د حماس د ډلې یو ویان عبداللطیف قانو هم د اسرائیل په بمبارد کې شهید کړل شوی دی. د نړیوالو خبرونو په ترڅ کې ماکرون د فرانسې رئیس جمهور ویلي چې دا به 2 میلیارډ یورو مرستې د یوکراین لپاره دغه کوي خو بیا هم دلته کوم متوجه شي دا مرستې هغوی ته نه ځي. دی ویلي چې ټانک د ضد د ټانک توغندي به ورته ورکول کېږي ځمکې نه د هوا توغندي به ورته ورکوي ډرون یعنی خپل اسلحه خرڅوي هېڅوک د بل چا د غمه مړه نه دي. همدارنګه د افغانستان کې د خیري پروژو په سلسله کې د 10.7 میلیارډ ډالرو یعنی 10,200 میلیونه ډالر نه افغانیو 10,200 میلیونه افغانیو په لګښت سره 10 قراردادونه امضا شوي دي چې په دې قراردادونو کې 10 پروژې دي چې و پروژې د المریض دغې دي او 3 پروژې چې دي د کې به دا سیمان به دغې د برق د انتقال دا به سره اصلاح کیږي د هغه نویتوب لپاره به کار کیږي. په دې 10 پروژو کې د بلخ المریض پروژه د 40 میگا واټه به تولید کیږي. د هرات برق المریض برق دغه د 15 میگا واټه برق به تولیدیږي. د لغمان المریض برق دغه د 10 میگا واټه برق به تولیدیږي. د هرات د بادي برق پروژه هم مد نظر نیول شوی 200 میگا واټه برق به تولیدیږي. همدارنګه د پاول فاز کې به 3.8% د دې په لومړي فاز کې د 3.8 میگا واټه برق به کیږي. بیا به دویم فاز او دریم فاز په دې ترتیب سره 200 میگا واټو دا پروژه به تکمیلیږي. په لوګر کې د المریض برق نه 40 میگا واټه برق، ننګرهار کې د المریض برق نه 40.8 دغه میگا واټه برق المریض به کیږي. په جوزجان کې د 50 میگا واټه غازي یعنی د غازونه د برق برېښنا به تولیدیږي چې په مجموع کې دغه ټول پروژې چې تکمیل شي ان شاء الله 238.15 میگا واټه برق به تولیدیږي. او د کوم یو چې د لینونه د انتقال د برق دغه جوړیږي دا به د قندهار د ختیځ برېښنا کوټ د انتقال او د زابل برېښنا د قلات برېښنا کوټ انتقال او همداسې د کچګینه تر قندهار د 110 کیلوواټو برق د لینونو د غځولو پروژه به په دې کې د کلس مؤسسو سره د قرارداد کړی دی او دا 10 میلیارډ 200 میلیونه افغانیو پروژه ده چې ډېره لویه پروژه ده او د خوشحالۍ ځای ده. همدارنګه دغه دوستانو چې ماته د غمرازي او د په حساب د برنامې د تایید او د دای کړي دغه نمونه دادي احمد خان یو ورور په نامه د HBHQ 5WM
بل هم دا ورور چې مخکې ما پښتنه تاسو دغه کړله سدیس عزیزي دی هغه پښتنه نه عبر علاوه زما د غم راضي او د زما د کامیابی لپاره دعا کړې دي د دینه مننه کوم عبدالکبیر ورور ویلي دي چې دعا درته کوو او الله دې صحتمند لره همدارنګې دغه برنامه باندې خبرې کړې دي ولی محمد سلیمان ورور سارا اندرسن حکیم شاه خوسف تنین جوزف تنین شاپور طیب محمد آزاد ملا محمود اچکزی سعید رحمان عبدالصادق افغان امان همدرد محمد حسن اچکزی عبدالله سخنزی موسی فاطمه صالح غلام رحمان خوشا صالفی خوشحال صافی فیروز محمد صدیق حسنی اکرام الدین سید اندر ورور د فرید اجي فرید په حق له پښتنه کړې ده چې دا د پخوانی پارلمان کې وو او زمونږ د لیسې د مجاهد دور دغه چې آیا د ژوندون او د څنګهوالي په حق له معلومات راکړي چې دا چیرته دی خو بالکل ورور اجي فرید صحتمند دی روغ دی ژوندی دی الحمدلله او په عربي متحده اماراتو کې هلته اوسیږي او امید دی چې افغانستان ته راځي او ما ته ما بل ورځ خپل فامیل نه چا ویلو چې کېدای شي هغه هلته راشي او بیا به زه ورسره خبرې وکړم که چېرته مې ورسره خبرې وکړې زه به د هغې احوال تاسو سره شریکم هیله ده چې برنامه وګورئ خوښه کړئ او دوستانو سره شریکه کړئ تر بل برنامې تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ